خفه کیږه. درنو اوریدونکو، په ایمان او نیک عمل کې د ښه ژوند راز نغښتی دی. پوهه او معرفت ترلاسه کړئ. دینی خپرونې واورئ، دینی کتابونه ولولئ، ځکه په دې سره غمونه او اندېښنې لرې کیږي. له ګناهونو توبه وباسئ، د الله تعالی نافرمانی پرېږدئ، ځکه ګناهونه او د الله رب العزت نافرمانی ژوند تباه کوي. د قرآن کریم تلاوت ډیر کوئ، او که مو وس وي توان لرئ د قرآن کریم تفسیر مطالعه کړئ. د الله تعالی ذکر ډیر کوئ، ځکه په دې سره زړه ژوندی کیږي. له خلکو سره ښېګڼې کوئ چې په دې کې د زړه سکون نغښتی دی. زړه له حسد او کینې نه پاک وساتئ. بې ځایه خبرې او له اړتیا ډیر خوراک کول پرېږدئ. د نن په فکر کې اوسئ، تیر هیر کړئ، او راتلونکي غمونه په خپل ځان مه باروئ. په اندېښمنو حالاتو کې په ناوړه سوچونو پسې مه ځئ. غوسه مه کوئ، په هر حال صبر کوئ او ځان له بښنې سره آشنا کړئ. ستونزې او مشکلات ځان ته مه ډیروئ، بلکې ښه تدبیر وکړئ. په ستونزمنو حالاتو کې شته نعمتونه رایاد کړئ چې مصیبت درنه سپک شي. درنو اوریدونکو، بده خبره په خپله ویونکي ته زیان رسوي. له دنیوي تمې پرته له خلکو سره د الله رب العزت لپاره ښه وکړئ. په اندېښمنو حالاتو کې د یو ښه کار په اړه فکر کوئ او ځان په هغه کې مصروفوئ. د نن کار سبا ته مه پرېږدئ. الله تعالی چې څه شتمنۍ، روغتیا او داسې نور درکړي، پر هغې خوښ اوسئ. له نږدې او لرې ټولو خپلوانو سره ښه چار او چلند وکړئ. همیشه الله تعالی نه د بښنې، عافیت او نیکو چارو وس وغواړئ. یو عالم لیکي: ما 2 داسې شیان زده کړي چې د ژوندانه په ټولو ستونزو کې راته آسانی رابخلي. له هغو نه یو همت او بل د وخت پابندي ده. د دغو دواړو شیانو په کارولو سره له لویې نه لویه ستونزه آسانیږي، او د ژوند په هر پړاو کې دغه دواړه شیان آزمول شوي دي. د ژوند په هر پړاو کې دغه دواړه شیان، یعنی همت او د وخت پابندي، امتحان شوي دي. نو فکر وکړئ درنو اوریدونکو، او د الله رب العزت په شته نعمتونو باندې شکر وباسئ. که تاسې د الله تعالی درکړو نعمتونو ته ځیر شئ، نو ځان به د الله تعالی په بېشمېره نعمتونو کې له سر نه تر پښو پورې ډوب ومومئ. لکه چې الله رب العزت فرمای: ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. که تاسې د الله تعالی د نعمتونو شمیرل وغواړئ، نو نیشئ شمیرلی. حقیقت دا دی چې الله رب العزت ډیر بخونکی او مهربان دی. بره، ښکته، مخې ته، شاته، له هرې لورې پر تاسې الله تعالی خپل نعمتونه لورولی دي. روغ بدن، سوله ییز چاپیریال، کور، کالی، خوراکي او څښاکي توکي، د موافق هوا او اوبو شتون، سترګې، ژبه، لاس او پښې، دا ټول څومره اریانوونکي نعمتونه دي. یعنی له تا سره ټوله دنیا او ټوله نړۍ شته، خو پرې نه پوهیږي. الله تعالی په خپل کلام کې فرمای: واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنه. الله تعالی خپل ښکاره او پټ نعمتونه پر تاسې تمام کړي دي. ته 2 سترګې، 1 ژبه، 2 شونډې، 2 لاسونه او 2 پښې هم لري. فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو تاسې به د خپل رب کم نعمت دروغ وګڼئ. تاسې ته دا څه وړه خبره ښکاري
چې سړی دې پر خپلو پښو ګرځي. ډیر داسې خلک شته چې له دغه نعمته بې برخې دي او پر خپلو پښو د ګرځېدو په ارمان دي. ته څومره په خواږه خوب ویده یې، خو څومره داسې سترګې شته چې د درد او یا څه ستونزې له امله د خوب لارې څاري. او که الله مکړه غمونه او اندېښنې دې له سترګو خوبونه وتښتوي، ته بیا ویده کیدی شي. همدا شان تا خپله ګېډه له خوندورو خوړو ډکه کړه، خو څومره داسې خلک شته چې د ناروغي او یا نیستي له امله له خوندورو خوړو نه بې برخې دي. او که د هغوی په څیر ستا ګېډه هم له ناروغیو او دردونو ډکه شي، نو څنګه به دې خوراک او څښاک زړه ته وشي؟ الله تعالی درته قوي سامعه درکړي چې له امله یې اورېدل کولی شي. او څومره داسې خلک شته چې ښه روغ جوړ غوږونه لري خو اورېدل پرې نشي کولی. الله تعالی تا ته لیدونکې سترګې درکړې دي، سره له دې چې تا به په ټولنه کې څومره ړانده لیدلي وي چې د لیدو په ارمان وي. دې ته فکر وکړه چې اورېدل کولی شي، کوڼ نه یې، لیدل کولی شي، ړوند نه یې، په بدن روغ یې، کنډم نه یې، عقلمن یې، لیونی نه یې، له څومره سترو امتیازاتو برخمن یې. دا ووایه چې د احد د غره هومره په سرو زرو به دې یوه سترګه ورکړي. د یوې سترې ماڼۍ په بدل کې به د ژبې پرې کولو ته غاړه کیږدې؟ هیڅکله نه. د سر له ویښتو نه د پښو تر ګوتو پورې د الله تعالی په بې شمېره لورینو کې نغښتل شوی، خو ته پرې نه پوهیږې او بیا هم په غمونو او اندېښنو کې لالهانده ژوند کوي. سره له دې چې په تن روغ او په ګېډه موړ یې، ولې د ورک په اړه اندېښنه او پر شته شکر نه کاږي؟